خو داسې دی د میرجانه چې سوه شوته کاله لیونۍ یادېدې سوه شوته کاله لیونۍ یادېدې سوه شوته کاله لیونۍ یادېدې سوه شو زه خو هم مجنون یادېدم او تا ته همزولو که پاګله ویل مړې نو زه کم افلاطون یادېدم او که نه مرګ نه وم نه د ژوند هم نه وم که انسان وم نو خو پښتون یادېدم د میرجانه څه شعرونه ملګرو ته ووایه زه خو بیمار یم که نه کتاب او کتاب دې هم راځي بس کتاب هم انشاءالله دغه ستا د مخکې قصه د روانه ده خو اوس رښتیا یو خبره مې درته د شعرونو نه مخکې کوله یو ملګري راته لینک هم وکړو چې تا په پولیو پسې څه ویلي نو مې په پولیو پسې خو ما غلطه خبره نه ده کړې ما خو د ایکسپایر پولیو خبره کړې ده کومه چې ایکسپایر لکه چې کوم شی ایکسپایري نو ایکسپایر خو هر شی نه دی ښه دا بسکټ هم ایکسپایر نه دی ښه د هغې خبره مې کړې نور خو پولیو کم سړی بچي له نه ورکوي زمونږ بچو له ورکوي په صحیح طریقه ونه رسي په صحیح طریقه ونه رسي که نه په لاره باندې یا خرش یا څه شي غلط نور زما ورسي بالکل لکه سر زما په خپله 15 بچي دي زه ول پولیو ورکوم کم سړی ول نه ورکوي انکار خو هېڅ څوک هم نه کوي ماشوم پاتې شوی ورم پسې هسپتال ته وړی ښه نه یو حل دی لکه پولیو نه خو ما ته ملګري راته رنګ وکړي چې یاره دا ډېر غلط کار کړی په پولیو پسې نو ما په پولیو پسې کنځل خو نه دي کړي خو کم سے کم چې دی یو سړي کم سے کم ایکسپایر شی خو نه پېژني یو سړی ایکسپایر شي زه په دې کې خبره ته کومه چې زما بله ورځ مور بیماره وه او ته یقین وکړه چې په موږ ځمکه او اسمان راښکته نو دغه دی صورت په دې کې چې ما وکتل نو زما رور هیلث ټیکنالوژي کړی بهرام خان ډېر خوږ دی که تا ولیدو ته به یې ویني هغه داسې وکتل نو ما ته وی چې ورګوي دا هسپتال ته نور دا به ټیک شي خو ووتو لاړو بیا چې دوايانې راوړې دا دوايانې ما چې دا څه چل دی هغه چې دوايي نه خوړې بس ټیک شوه یاره ما ته وی چې دا دوايانې ایکسپایر وي دا ایکسپایر نه وي توبه دا 2 نمبر وي یاره زه ما دغه شانتې سړی خو خفه شوم چې خدای پاکه لکه زما مور زما نه یو سړی اخلي که نه د خپلو پیسو دپاره زما مور زما نه تقریبا دې اغستې وه چې هغو 2 نمبر دوايانې راوړې نو دغه خبره مې کوله نو دا لکه ټولو هر چاته دې پته وي چې زه پولیو خلاف خبره ما نه ده کړې ما که کړې د ایکسپایر پولیو خلاف خبره مې کړې ده چې یو سړی لکه په دې محکمه کې دی د پولیو په محکمه کې دی د 20,000 80,000 تنخواه ده کم سے کم دا خو به حق خو به ادا کوي که نه ایکسپایر لکه پردې بچې مړ کېږي نو ماشوم انسان نه دی لکه د یو مور او پلار نه پیدا بل خبره به کوم دا مې باغې اضافه کولی شو که نه چې کم خلک پولیو راوړي نو خلک د هغه تحقیق وي دا څوک دی دا پولیو چې ورکوي دا څوک دی آیا دا صحیح دی پراپر طریقې سره راغلی حکومت را لېږلی که نه بس یو سړی راغی او خلکو ته یې خطرې واچولې نو دغې د هم احتیاط وکړي دا نظم که تا هر څه ویلي ما خو نه دی اورېدلی لا پوره خو ډېر دې ښه کړي چې دغه ایشو تا راوچته کړې ده چې یاره لکه مطلب دی چې پولیو خطرې چې کومې دي که نه په دې کې د احتیاط پکار دی په دوايانو کې احتیاط پکار دی دا خو ډېر ښه خبره ده بده نه ده لکه احتیاط په دې پکار دی سر چې زمونږ هم بچي دي د دې دا چې کم هر که غټ خلک دي که واړه خلک دي هغه که هر څوک دي نو د دوی د ټولو هم کور فیملی شته بچي شته مونږ د ایکسپایر پولیو خبره کړې ده باقي داسې په نظم کې هم زما داسې څه نشته دی چې هغه د وطن خلاف وي هغه د سرکار خلاف وي هغه د چا خلاف وي داسې د چا خلاف خبره ما نه ده کړې لکه چې ناحقه وي نو لکه داسې خبره مونږ نه ده کړې شعرونه درته وایم سره دغه خبره به پرېږدو چې خپلو ارمانونو ډبولی یم مړې ستا یادونو ډبولی یم زه پښتون بچی یم ما قلار پرېږده زه ګوری بمونو ډبولی یم زه پښتون بچی یم ما قلار پرېږده زه ګوری بمونو ډبولی یم ما ستا له تهمت له ویرې څه خوړل هغې قرآنونو ډبولی یم یې ضمیر دې کوڅې له نظم نور زه یې پرون روڼو ډبولی یم هغه نظم دی خو پوره نظم دی چې روماني وایه مړه دا نورې نظریې ساتي روماني شعرونه درته وایم چې محبت ته شاعري د نور څه نشته زړه کې دغه بیماري د نور څه نشته هغې وویل خانه کار روزګار دی څه دی ما ویل ستا سره یاري ده نور څه نشته بس ته واخله بچې زه سکول ته لاړ شه زما برخه مزدوري ده نور څه نشته زه بس ته واخله بچې زه سکول ته لاړ شه زما برخه مزدوري ده نور څه نشته دا چې وخت خلکو نه یم دا ولې غریبي مې مجبوري ده نور څه نشته چا د هغې نه تپوس وکړو مړې وایه ویل ضمیر سره یاري ده نور څه نشته ټیک شو سر دغه شعر دې رایاد کړو چې د مینې سره بس یو کار کېده چې ما کوو
د مینې سره بس هم شاعري وچه کېده اورې د مینې سره بس یو کار کېږي شاعري دا کتاب دې را روان دی کتاب را روان دی سر بس نن یې آغاز وشو خو لږ خپه دی خلکو په دې کړو خبره خو مې ته وکړله چې خپه یې په دې کړو چې لکه یو سړی څونه مینه کوي د هغې د پاسه یو سړی د سړي سره داسې حرکت او خبره نو والله زما خو بیا تندي نه هم پته لګي زمیر جان ته یو اخلاصمند سړی او زه به هم ملګرو ته وایم چې زمیر چې کوم دی نو هغه مو ورته اکثر لیونی سړی وایي لکه چې لیونی ورته لیونی وایه به صحیح منصوره لیونو به راته لارې پرېښودلې زه داسې لیونی به ګرځېدم په یو وخت کې که نه نو بس بخښنه غواړم که په دغې باندې څوک ناراضه شوي یې خفه شوي یې نو داسې خبره نه ده مونږ کړې ده هم د ایکسپایر خبره هم کړې ده بل داسې څه خبره مونږ نه ده کړې کتابونه ګورې زمونږ والې مه خرڅوم زما راغلی ملګرو ته به ووایم بالکل او د منیر بنیري کتاب هم را روان دی هغه دې هم یاد وي ملګرو ته منیر بنیري کتاب انشاءالله را روان دی ملګرو دغه کړی دی اختر نه به انشاءالله چې کېدای شي په دې روژه کې راوځي خو یا د اختر نه بعد به هم لکه راوځي نو دغه ملګري دی په سنجیدګۍ سره دغه وکړي او دا فقیر بوکي جنسۍ ته اوس هم راغلی ښه ده دا پکې ګپ شپ ولګېدو او بس د ټول دغه کم ملګري چې کم دي که نه هغوی ته هم زه دا پیغام ورکوم چې خپل شعر و شاعري په سنجیدګۍ سره وکړي په نظریه چې کله هم خبره کېږي نو شاعر د قام سترګې دي دا تا ته هم بل ته هم نو ډېر سوچ پکار دی چې موږ څه وکړو که نه خپل تاریخ لوستل خپل دغه چې کوم دی که نه دغه داسې نو هغه دی چې کوم دی نه ولولي که نه تا ته هم یم ځان ته هم یم ګوره زه ما هم شروع کړې د سټډي خبرې چې کله پوه شم چې شاعري څه شی دی نو زه اوس واپس چې مې کوم دی نو له خپله سټډي شروع کړل او استادانو لازم او کلاس علم ډېره مهرباني لکه ابراهیم تاج هم ناست یاره او که نه دا خو بیا خفه یاره وایي نه چې ما ته نصیحت نه کوي بس بیا خو زه ګډې وډې ویم بیا به خفه کېږي نه بیا به پښتانه هم نه خفه کېږي ځکه چې دا ما ته نصیحت نه دی کړی صرف ضمیر ته دی کړی دی ضمیر خو ضمیر دی او ضمیر زما له ډېر وخت ملګری دی ښه دا زه داسې وړوکی وم چې ما به ضمیر شروع چې ما به د ضمیر به زما ما او ضمیر به ګپ شپ لګو زه وړوکی وم دا لوی سړی وم زه ورکوټ یم منصور صاحب لوی سړی و نو منصور صاحب ټیک شو ډېره مننه ملګرو خوشحال اوسئ بس ګپ ولګېدو الله مو راته زر کاله را خوشحاله اوسئ زه خو هم یو غزل ورته بله هم وایم یو غزل بس نور نشم ویلی بېسوره کړی ما ښه بېسوره کړی ما قسم هغه بېسورۍ کې چې تا هم غزل چېرته لیکلی په بېسورۍ کې مې نه دي لیکلی خو چې زما در سره څومره محبت دی او ستا نشته زما در سره څومره محبت و نو اوس کم دی ښه ستا را سره څومره محبت و نو اوس شته زما در سره څومره محبت و نو اوس کم دی ښه ستا را سره څومره محبت و نو اوس شته مشر به په هر کشر شفقت و نو اوس کم دی د مشر به په هر کشر شفقت و نو اوس شته په کشر کې د هر مشر عزت و نو اوس کم دی غلط خو نه شوم په شعر کې غالبا غلط شوم ټینشن کې ما نه زه به باندې د والې مه خرڅونه غزل درته ویم مس مخې له پکې راغی چې اوس ستړی یم اوس را باندې ښه نه لګي اوس ستړی یم اوس را باندې ښه نه لګي تاسو اوس ځئ ملګرو اوس مې ګرځېده نه لګي شلېدلی ځای د لوپټې پټو ویلې شلېدلی ځای د لوپټې پټو ویلې بس دا مې پوره ده چې ته راغلې نور مې څه نه لګي شلېدلی ځای د لوپټې پټو ویلې دا مې پوره ده چې ته راغلې نور مې څه نه لګي د دوزخ یره او لالچ چې د جنت وي پکې زما د زړه او د ضمیر داسې سجده نه لګي د جنت یره او لالچ چې د جنت وي پکې زما د زړه او د ضمیر داسې سجده نه لګي چې ستا نامه ور باندې لیک نه وي نو کار یې څه دی زما په قبر دې هرګز هغه خازه نه لګي او چې د منصور په محبت به منکر شوی هم وي په یار دې دا تهمت زما په ژوندانه نه لګي مننه مس مخې له پکې راغی چې اوس ستړی یم اوس را باندې ښه نه لګي اوس ستړی یم اوس را باندې ښه نه لګي تاسو اوس ځئ ملګرو اوس مې ګرځېده نه لګي شلېدلی ځای د لوپټې پټو ویلې شلېدلی ځای د لوپټې پټو ویلې بس دا مې پوره ده چې ته راغلې نور مې څه نه لګي شلېدلی ځای د لوپټې پټو ویلې دا مې پوره ده چې ته راغلې نور مې څه نه لګي د دوزخ یره او لالچ چې د جنت وي پکې زما د زړه او د ضمیر داسې سجده نه لګي د جنت یره او لالچ چې د جنت وي پکې زما د زړه او د ضمیر داسې سجده نه لګي
چې ستا نامه ور باندې لیک نه وي نو کار یې څه دی زما په قبر دی هرګیز هغه خازنه لګي او چې د منصور په محبت به منکر شوی هم وي په یار دی دا تهمت زما په ژوندانه نه لګي مننه